پنجشیر کې د مقاومت ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه. د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په نوي برید کې شاوخوا 10 طالبان وژلي او شاوخوا 12 نور یې ټپیان کړي دي، خو طالبان بیا د بېمانا تبلیغاتو اصطلاح کاروي. د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه نښته د جمعې په ورځ له غرمې وروسته رامنځته شوې ده چې ګڼ شمېر طالبان یې وژلي او ټپیان کړي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تورونه ردوي. د وزارت ویان د عبدالنفي ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دا یو بشپړ دروغ او احمقانه خبره ده. تر دې دمه یوه مرمۍ هم په دیوال نه ده لګېدلې، خو ځینو رسنیو د جمعې په ورځ په پنجشیر ولایت کې د نښتو ځینې ویډیوګانې خپرې کړي چې ښایي نوې نښتې شوي دي. همدارنګه یوه ویډیو کې ښکاري چې د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو امنیت آمر حمید خراساني هم جګړه کې شتون لري او د مقاومتیانو د تېښتې خبره کوي. د ملي مقاومت جبهه اوس د طالبانو د حکومت پر وړاندې یوازینۍ وسله جبهه ده چې کله ناکله د چریکي جګړو راپورونه ورکوي. په واک کې شاملول او د ښځو حقونو ته درناوی او نور هغه مسایل دي چې د ملي مقاومت جبهه یې له طالبانو سره مخالفت کوي، خو طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د دوی حاکمیت نړیوال دی. یا د جبهه وایي چې طالبانو افغانستان په زور نیولی، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې نه مني. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.